بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. غوښتل مې چې د دې په باره کې تاسو سره مبارکي شریکه کړم او د څه مبارکي چې سبا ورځ ده نوي کال یا د میلادي کال اوله ورځ ده. زما ټول ملګري د فیسبوک چې کوم ملګري دي ټول مسلمانان دي، چاته مبارکي ولېږم. وروسته مې سوچ دا شو چې راشه ویلېږه نصرانیانو د خوشحالولو لپاره. کوم نصرانیان د خوشحالولو لپاره؟ هغه نصرانیان چې نبي علیه السلام کارتونی جوړ کړ، که هغه نصرانیان چې عیسی علیه السلام ته د الله زوی وي، او که هغه نصرانیان چې عیسی علیه السلام ته خدای وي، او که هغه نصرانیان چې عیسی علیه السلام ته یو د درې خدایان نه یو خدای وي، کوم یو ته مبارکي ورولېږو؟ الله رب العالمین وی والذین لا یشهدون الزور. دا مؤمنانو صفاتو کې الله رب العالمین ذکر کوي چې مؤمنان هغه کسان دي چې د دروغو گواهی نه ورکوي، چې دروغو ته نه حاضرېږي. ابن سیرین او دغه رنګې ضحاک او ډېر مفسرین دا خبره کوي چې د دې نه مقصد د کفارو اخترونه دي چې هغې ته نه حاضرېږي، هغې ته نه ورځي، د هغوی ته مبارکۍ نه ورلیږي. دغه کسان ته مقصد دي. او په څه به ته موږ او تاسې نصرانیان اصلا خوشحاله کوو چې الله رب العالمین وی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تر هغې پورې به تا نه یهودیان او نصرانیان خوشحاله نه شي تر څو پورې چې د هغوی د دین تابعداري ونه کړي. نو اوس چې څوک هغوی ته مبارکیانې ورلیږي، آیا د دین پرېښودلو ته اماده دی؟ دې ته اماده دی چې دین پرېږدي؟ نورونو د داسې مبارکیانو او د داسې چې کوم سړی نصرانیانو ته لیږي یا یهودانو ته، هغوی موږ او تاسو نه په دې نه راضي کېږي او نه دا کومه فایده کوي. خو فقط دومره دا چې موږ او تاسې به په خپل اسلام او د الله رب العالمین په نیز باندې به ګناهګارېږو، نور هیڅ پیدا ورکې نشته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.